بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عبدالرحمن بابا په دې غزل کې مونږ ته نصیحت فرمایي چې زورورو خلکو سره دوستانه مه کوئ. د دې خلکو په دوستانه کې همیشه د پاره تاوان دی. که د دې خلکو نه تاته یو ذره فایده هم در رسی، هغه فایده هم پرېږدئ او ځان د دې خلکو نه ډډې ته کوئ. عبدالرحمن بابا څه فرمایي راځئ چې درته ووایم. عبدالرحمن بابا فرمایي وایي چې په زور ورسره نه برابر، د هغو تر څنګه مکې نزړور او زورور هور او اوبه دي فهم وکړه چې ډوب نشي یا ونسي ز بشر. او وی چې د درست صورت غلبیل شي په ازغویو وخوړ مشه د هغې ونې سمر او د هغه دیوال په سوري څوک کې منه چې ولاړ وي لکه ځوړند چوت کمر او چې په ګېډه دې سرخیږي مخ یې ورک شه که د سرو زرو چاړه وي یا خنجر او چې له آبه له حرمته سره نه وي خدای ورمکړه و چا هسې سیم و زر او زورور که رسوي و چاته فیض له دې فیض سره وګڼه ضرر. په یاری د زورورو غلط مشه مګر دا چې تر ده ته یې زورور او چې هنر ګڼي یاري د زورورو زه رحمان کوم بول په دا هنر.